د خدای مان خدای راځي واخیستو. بعضې چې ورغلمه دا سپین ږیري عالمان مخ ته دا ته رالو چې حاجي صاحب امر د خدای شوی دی رهبر جان شهید شوی دی. اسلامي نظام د سرحداتو او د وطن په دفاع کې د هغه شهید د کورنۍ حال مراخیستی چې د 2 میاشتو ناوې ترې کونډه پاتې شوه. چې الله په کار به جانانه زړه مې نه پخویږي چې د خدای مان خدای راځي واخیستو. هېڅ مې زړه نه پخویږي دا ټول مې ولاړ سم په دغه دا زړه مې نه خویږي. غمې په کورنۍ دومره دروند دی چې مور یې هره شیبه د خپل زوی په ویډیوګانو دردېدلې زړه ته تسلي ورکوي. شهید شفیع الله رهبر یوه اونۍ وړاندې د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ډیورن پر فرضي کرښه له پاکستاني ملیشو سره په مخامخ نښته کې د شهادت لوړ مقام ته ورسید. شهید رهبر 2 میاشتې وړاندې واده کړی و او ناوې ترې کونډه پاتې شوه. دا د ما د ګران ورور د رهبر جان وطاق ده. د دوی د واده تقریبا 2 میاشتې وتلې وې. دا د دوی وطاق ده، دا یې جای ده. نو زه الله جل جلاله چې ډېر راضي یم چې یو داسې غیرتي ورور ما ته خدای راکړی و او د الله په دین کې ولاړ. ورونه مې دي الحمدلله ټول د الله تر دین قربان یو. موږ داسې خبر شولو چې په خپله خو سهار یې پلار وجمې ته تو بوره مور د شهید رهبر په کارنامو او اتلولۍ ویاړي او د دې اتل شهادت افتخار ګڼي. وایي د رهبر شهادت ارمان و او خپل ارمان ته ورسېدو، خو په غریو نیولې غږ وایي کاش چې واده مې ورته نه وی راوړی اوس به یې له کونډې ناوې سره نه ځورېدم. ښه ځوان دې راسره راتېر کړو، ښې شپې ورځې راسره تېرې کړې، خو دا ارمان ده چې دغه یو واده مې ارمان ده چې دا اوس اور ده د ما په سترګو کې راتویېږي چې دا نه وایي. په دا ارمان مې داسې دی ارمان نه سره وخوت چې دوی 2 میاشتې سره وخوت. په 2 میاشتو کې 15 شپې یارې جن ولاړ، 15 بیا جن ولاړ، 2 شپې بیا جن ولاړ. شفیع الله رهبر د مور له 5 زامنو دریم دی. 2 میاشتې وړاندې واده ورته راوړ. د ناوې لا تر اوسه د واده په نکریزو لاسونه سره دي. دا چې مور له شهادت څنګه خبره شوه؟ موږ داسې خبر شولو چې په خپله خو سهار یې پلار وجمې ته تو په جمع کې ورې خلکو ورته ویلي وو، خبر کړی یې ولو. د ما د 6 میاشتو د لور راپاته وله، ما هغه راواخیستو وله، زوی مې دغه پسونه راوستلي ولو. وایي په دا خور پسې زه خیرات کمه. ما ته په سوچ کې دا رالو سړی دا زوی مې لکه چې زر مسافرۍ ته ځي چې په دا خیرات یې دا کلیواره جوړ کړې ده. پرون یې یاده که نه بیا پسونه سره راوستو. ما جانانه یارې ودرېږه، شفیع الله او عتیق به دواړه راسي. ده راته ویل وایي ببویه شفیع الله او عتیق د سارې کورنو وایي ښه د جمعې په ورځ به وکړو. زوی مې راته وویل سهار چې مې لور خبره کړمه هغې راته وویل وایي دی خیرات کې. ما ورته ویل ما ولې خو نه عتیق راغلی ده نه رابر راغلی ده. وایي دغه ته هغو ته تلیفونان وکړو، هغوی زه 4مه ورځ درځم خیرات وکړي او عتیق به نن راسي. نور یې ماما خیلو ته ټولو قریبانو ته تلیفونان کړي دي رالو. ما یتیمه راواخیستو وله رالم کېناستو ولمه یتیم هغه یتیمه مړوله. سپین ږیری مې راغی وایي هلته دې څوک غواړي؟ زه ور رئیسم وایي پایزار پوک. زه چې ورغلم کوټې ته ټول خلک ولاړ ولو، یتیمې ورونه قریبان ولې ورونه دا ټول سره ولاړ وو و مخوت یې شلمې نیولې. ما یا دا خو مې د لور د خیرات کار نه ده. اینې چې ورغلم مولایان وو له ټولو سره د خدای ښه وکړي زه خبره کړم. په غربت کې د رالوی شوي شفیع الله په رګونو کې د اسلام او وطن مینه دومره ګډه شوې وه چې اوس یې پلار په شهادت او پاتې کارنامو ویاړو افتخار کوي. مونږ نو بس دا 2 میاشتې کې چې موږ دته واده کړی ولو. بس د شهادت نو زه سهار کور کې بیده ولم، سهار چې لمانځه ته راپاڅېدمه بس لږ خبر شولم، چا راته وویل چې رهبر شهید شوی ده.
بس نو د باندې ووتم، زه خبر نه ولم، کور مې خبر نه ولو، زه د باندې ولاړم کلي ته ورغلم، د ما مشر زوی ولو او قریبان دوستان کلیوال مې ولو. بس د کلي په مابین کې چې دوی پسونه راوستلي وو، د شپې حلال کړي ولو، کاروبار ځواني سره برابر کړی ولو. بس زه چې ورغلم د سپین ږیري عالمان مخ ته دا ته رالو، حاجي صاحب امر د خدای شوی دی، رهبر جان شهید شوی دی. بس ورې مې شکر الحمدلله خدای ثنا وویل شو، الحمدلله سمات خدای زور راکړی، دی په شهادت د افغانستان د خیر په شهادت ورسېدو. د شیخ صاحب په امر باندې، د مولا عقب صاحب په امر باندې، خلیفه صاحب سراج الدین په صاحب دغه په امر باندې د شهادت ته خدای ورساوه او زه ډېر له خدای راضي شولم. د څنګ یارانې د شجاعت او زړورتیا کیسې کوي او نشتون یې ولویه ځای ګڼي. همدا یارانې له هوریت نیوز سره د هغه په خاطرو تم شول. په خوست کې چې کوم مشکلات راتلو، اکثره وخت به کوم مشکلات پیښېدو، په دې کې به وینې رهبر صاحب ولو. او رهبر صاحب چې په خوست کې ولو، رهبر صاحب د خوست ولایت د علشیر ولسوالي او د ببرک تاڼې په ساحه کې یو ځلې مجاهدینو وینې له پاکستان سره لاس اچولی و او له پاکستان سره کومه ستونزه راغلې وه. رهبر صاحب وینې په هغه ببرک تاڼه کې، د ببرک تاڼې به انشاءالله د هارون په نامه پوسته وه د پاکستانیانو. د هارون په نامه پوسته وله، په دې پوسته یې وینې د شپې د اسپیجنین 7 ټکان وکړو، په دې 7 ټکانو کې یو ټک واوښتل، اول ټک، دا 6 ټکان مکمل په پوسته باندې ولګېده. نو یو وخت کې زموږ د کنډک مربوطه ساحه چې پاکستاني عسکرو غوښتل چې هلته یو پوسته جوړه کړي د افغانستان په خاوره کې، امر وسو. په هر وخت کې داسې یو خصوصیت یې لرل چې کوم امر چې به موږ تعمیر وکول، اول سر کې به دی ولاړ و د جنګ میدان ته. دغه یو ویاړ بلل د ځان لپاره. نو هغه ساحې ته چې کله موږ ورسېدو، 2-3 وارې پاکستاني عسکرو ته وویل چې په دغه ساحه کې دغه د افغانستان خاوره ده، دلته به تاسې پوستې او د تار اجازه نشته چې په دغه ساحه کې تاسې کوم تصرف وکوئ. وروسته د مشرانو له طرفه راته امر وشو چې که دوی کار نه منې کوي، تاسو پرې انداختونه وکړئ. نو په اول پیر باندې رهبر صاحب تقریبا 4-5 نفره په هغه ساحه کې بیا کار نه ده کړی. او اخیری خاطره یې دا وله د رهبر صاحب چې د شهادت لوړ ارمان ولو او دغه ارمان الله تعالی ورپرم کو. دواړو خواو ته شدیده نښته روانه وه. شفیع الله رهبر د اسپیجنین په واسطه پاکستاني پوستې په نښه او درانه تلفات یې ورواړول. هر لور ته د مرمیو او ډزو شور و. هماغه و چې له یوې خوا مرمۍ راځي او رهبر د شهادت مقام ته رسوي. نو هلته ملګرو ویل وایي کله وخت چې موږ ولاړلو او د جنګ صحنه وله روانه وله، حتی 15-16 ټکان یې وکول. بله وار چې د سپیجنین دغه یې کول، ټکې کول، یو وارې نه وسو. ملګري ویل وایي زه ورغلم 2 وارې د سپیجنین دغه ووهله، خو هغه کار یې نه وکړو. اتې وایي دې ولده ورسېږي نو تر څو به زه یم در سره، دا خبره یې وکوله. اتې خو چې هغه ناځوانه مرمۍ وله، بس چې دغه یې وکولو. شهید شفیع الله رهبر د غزنی ولایت قرهباغ ولسوالۍ په ګومیشک کلي کې خاپوړي کړي. د شهادت په ارمان له جهاد او مبارزې سره دومره مینه وه چې د لښکر مخکې به شفیع الله رهبر و. دا د اسلامي نظام او د وطن څخه د دفاع په خاطر د شهید شفیع الله رهبر قبر دی. شهید شفیع الله رهبر له نن څخه 2 میاشتې وړاندې واده کړی و او ناوې ترې کونډه پاتې شوه او وایي چې لالیه څه کانې دې وکړې، د لښکر مخکې تلې کونډه دې کړمه. محمد عمران سرکوټوال، هوریت نیوز، غزنی.